خو یاد ساتئ چې مناظره د دې خپل اصول دي، خپل طریقه کار دی. زموږ په زمانه کې چې کومې مناظرې کېږي دا اوس په دې دور کې چې کومې مناظرې دي تاسو وینئ، نو ما خو اوسه پورې چېرته داسې مناظره نه ده لیدلې چې د هغې ښه مثبت نتیجه راوتلي. بس هغه زموږ په زمانه کې چې کومې مناظرې کېږي بس د هغې اختتام هغه په څه باندې یا په جګړه یا په شر او په فساد یا په کنځلو په دې باندې د هغې اختتام کېږي. چېرته یو نتیجه خیز مناظره راونه وته. یو بل خبره عجیبه خبره زما ذهن ته دا راځي، زه دې خلکو ته حیران یم، دې مناظرې کوي د چا سره؟ لکه نبي علیه السلام مناظره کړې د عیسایانو سره ده، مناظره د یهودیانو سره ده، صحیح ده که نه؟ د حق او د باطل مناظره ده. او زموږ مسلمانان آپس کې په خپلو کې لګیا دي مناظرې کوي، او په داسې مسایلو کې مناظرې کوي چې لکه هغه فروعي مسایل دي. حیران بشي منځ کې رفع الیدین شته او که نشته، په دې به مناظرې وي، جنګ جګړې به وي، شر او فساد به وي. صحیح ده جي؟ امین په جهر دی او که بسیر دی په دې باندې به جګړې وي. عجیبه غوندې کار دی، خلکو ځان له کتلی دی. او تاسو ته عجیبه خبره وکړم چې زمونږ خلک چې دي، زمونږ عام خلک، دا مسایل مخکې په درسګاه کې به بس استاد به شاګردانو ته وي، خبره به ختم شوه، درسګاه پورې محدود و. دې مناظرینو دا مسایل عوامو ته راوړه، د خلکو په منځ کې ښه مطلب دا دی هغه فتنه جوړه کړه، فساد یې جوړ کړو، او دا د دې مسایلو نه عوام هم خبر کړه، او خلکو په منځ کې چې کوم دی یو قسم ته عجیبه غوندې اشتعال پیدا کړه. یعنې تاسو ووایئ مخکې چېرته دا قصې وې؟ چا به څه وي چې رفع الیدین شته او نشته، او چا به څه وي چې امین بالجهر دی او که بسیر دی، او مطلب د رسول پیغمبر چې دی هغه په خبر کې ژوندی دی او که نه دی ژوندی، او دغه چې دی دا څه ورته وایي مړي اوري او که نه اوري. داسې عجیبه مسایل لکه حیران نشي چې په دې مسایلو باندې د چا د اسلام او د کفر فتوا نه لګي. په دې نه سړی د اسلام نه خارجېږي او نه په دې مسایلو باندې په منلو سره اسلام ته څوک داخلېږي. هغې ته مناظره کې وکړه، د یهودیانو سره مناظره وکړه، د عیسایانو سره مناظره وکړه. صحیح دی جي؟ د هغې خلکو سره وکړه چې هغه الله نه مني، د هریانو سره وکړه، د ملحدینو سره مناظره وکړه چې هغه د اسلام خلاف دي. بالکل ته ورته د اسلام صحیح موقف پیش کا، د اسلام صحیح تصور ورته پیش کا چې هغې اسلام ته راشي. ته لګیا یې د مسلمان سره مناظره کوې، مسلمان خره دین نه متنفره کوې. یو خبره یاد ساتئ چې مسلمان کله د مسلمان سره مناظره کوي که نه، ما دا نوټ کړي د جي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره مناظره کوي په یو فروعي مسله کې، ما کتلی دي چې د چا سره چې مناظره کېږي که نه، هغه په هغې خپله مسله کې نورم متعصبه کېږي، نورم هغه په خپله مسله باندې کلک په خپل موقف باندې نورم مضبوط ودرېږي. چېرته هم یو سړي هار نه دی تسلیم کړی چې یاره ما وبایلله او تا وګټله، دې شوي دي چېرته. بس دلته مناظره وشي، دی هلته لاړ شي، هلته ورته هارونه په غاړه کې وایي تاسو وګټله، دی وایي مونږ وګټله، هغې هلته لاړ شي وایي مونږ وګټله، او په منځ کې څوک خبر نه وي چې چا وګټله چا وبایلله. داسې یو بس دنده روانه ده او بس شروع ده، خلک لګیا وي. او ډاکټر ذاکر نایک صاحب دی، نو هغه مطلب دا دی بهترین کار کوي، بهترین مناظر دی. د هغې مناظرې تاسو وګورئ د چا سره دي، یا به د عیسایانو سره وي، یا به د یهودیانو سره وي، یا به د ملحدینو سره وي. او د هغه په لاس باندې څونه خلک چې دي هغه مسلمانان چې اسلام ته راغلل، زموږ خلک په هغې پسې لګیا خبرې کوي چې راتلو اوس پاکستان ته تاسو به کتلي، هر سړي وایي زه ورسره مناظره کوم، هر سړي زه ورسره مناظره کوم، پاکستان ته راځي مناظره کوم. نو دی اوس لګیا دی د مسلمان خپې وي، زموږ په مسلمانانو کې دا مسله ده. نو بس د یو بل خپې وو، د یو بل پسې لګیا یو، د یو بل سره مناظرې چلنجونه، او بس یو قصه ده روانه ده. همدا غلطې خبرې دي. اصول دین کې چې څوک اختلاف کوي که نه، ګوره یو خبره یاد ساتئ، اصول دین چې موږ کوم په تېر درسونو کې بیان کړي وو، په هغې کې اوس اختلاف نقصان دی. هغې کې د اسلام او د کفر خبره ده، یعنې د الله په وحدانیت کې، د رسول الله په رسالت، په دې کې اختلاف نقصان دی. په دې کې ستا سره څوک اختلاف کوي، د هغې سره مناظره وکړه. اوس فروعي مسایل چې منځ مسایل شو، د روژې مسایل شو، د زکات مسایل شو، د حج مسایل شو، په دې کې د فروعي اختلافات دي که نه، نو په هغې کې خلکو مناظرې شروع کړي د مسلمان سره. مسلمان پرېږده، داسې وکړه چې
دې وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې د مناظرې په ځای ته ښه دعوت ورکړه، ښه داعي جوړ شه. دا کم خلک بای منځونه نه کوي او ته ورته رفع الیدین شته او که نشته، خلک روژې نه نیسي او ته ورته تا په مسایلو کې الجاو کړي دي او هغې ته دعوت ورکړي چې روژه ونیسي، زکات ورکړي، حج ادا کړي، پردی حق ادا کړي، د خور حق ورکړي. دا مسایل ورته بیان کا، دعوت والا ورکا، مثبت دعوت ورکا. نو تا هغه په خپل میز کې جنګولی دي. نو بهرحال نو مناظرې حقیقت چې کوم دی او هغه اصل مقصد دغه دی چې هغه د غیر مسلم سره وشي او هغه ستانه متاثر شي او دین اسلام ته راشي او حق وپېژني او د باطل نه منکر شي.